شروع په نوم د الله چې ډېر بخونکی او مهربانه دی. قدرمنو کتونکو پروګرام ادبي ستوري او زه ستاسو ادبي ملګری علي تنها. قدرمنو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې چم په چم کلي په کلي ګرځو شاعرانو او ادیبانو پسې. په دغه لړ کې نن بیا راغلي یو اصحاب بابا ته ګړنګي بالا ته چې په کوم ځای کې یو ډېر ښکلی یو ډېر خوږژبی شاعر ژوند کوي، زاهد علي زاهد صاحب. نن به د دوی په ژوند باندې خبره کوو، د دوی ادبي هلې ځلې به تاسو ته په ګوته کوو، د شاعرۍ نه به خوندونه اخلو. زاهد صاحب په پروګرام ادبي ستوري کې ته په پښتني مینه ستړی مه شي، هرکلی او پخیرالی وایم. ډیره مننه وروره ستاسو او ستاسو د غني دلسوز ورور د دې ملګري ستاسو ټول ټیم منیجمنټ ډیره مننه کوم چې تاسو مونږ له راغلئ، دومره وخت مو ویستو او مونږ درته یاد شو. ډیره مننه کوم. مننه ستاسو نه هم. زاهد صاحب دا راته ووایه چې شاعري د کله راهسې مو شروع کړې ده، د کله راهسې دغه ټکو ته ښکلا وربښئ تاسو؟ وروره شاعري خو ما د چې وګورم د سکول د وختو به مې کوله، خو هلکه ډېره بیا ضایع شوه رانه او د 2011-12 نه چې کومه مې کړې نو هغه مې محفوظ ساتلې ده او لګیا یو تر دې دمه خپل جرګې هم چلو. د خیر ستوري پښتو ادبي جرګې په نوم زمونږ یو ښایسته جرګه چلیږي، ډېر ښه محترم مشران هغې کې مونږ سره وي او انشاءالله چې هغه ډېر ښه کار هم کوي او ډېر ښه فعال روانه ده. سمه ده. زاهد صاحب دا راته ووایه زده کړه د چا نه کوئ په دغه ادب لیک کې؟ چې څومره پورې زده کړې خبره ده نو ما به لومبۍ کې چې کوم شروعات وکړه نو زما استاز نه و، خو بیا چونکې مقدر شاه مقدر صاحب زمونږ د جم د خیبر د سیمې د حمزه بابا د ناستې پاستې سړی نو هغوی سره بیا زما رابطې شوه، بیا به ما هغوی ته خپل هر څه لیږل نو الان کې څه فرق به نه و، هغوی به ویل چې صحیح دی، خو زه به مطمئن شوم چې هغوی به ما له دغه راکړو نو بس زه هغه خپل استاز ګڼم او نور چې څومره ښه شاعران دي نو بس ټول زه خپل استادان ګڼم، کوم مشران شاعران زموږ دي. سمه ده، ښکلې ده. زاهد صاحب د پښتنو نړۍ تم کومه د څه وخته دپاره خواږه شعرونه راسره شریک کړي، خوندونه به ته مونږ والو، مینهوال به ته هم خوندونه واخلي. د غزل نه مخکې څو نوي شعرونه دي چې جانانه په قسم هر یو ستم سره بلد شوم، جانانه په قسم هر یو ستم سره بلد شوم، ستا مینه کې د درد او بلها غم سره بلد شوم. ډېره مننه. او د ژوند په پرمختګ کې به بیا مخکې ځمه، د ژوند په پرمختګ کې به بیا مخکې ځمه چې کله د کتاب او د قلم سره بلد شوم. ډېره مننه. او ادم یې په غنم دانه جنت نه رابهر کړو، ادم یې په غنم دانه جنت نه رابهر کړو، بیا ولې په دنیا زه د غنم سره بلد شوم. ډېره مننه. ادم یې په غنم دانه جنت نه رابهر کړو، بیا ولې په دنیا زه د غنم سره بلد شوم. او ماران او خاماران زه په لاسونو کې رانیسم، ماران او خاماران زه په لاسونو کې رانیسم، د ګورو زلفو پیچ و خم سره بلد شوم. ډېره مننه. او دنیا څه د زاهد آخرت به مې رڼا وي، دنیا څه د زاهد آخرت به مې رڼا وي، زاهده زه د وخت لوی محترم سره بلد شوم. او مننه. او بل غزل شعرونه داسې دي چې د پښتونخوا نه چې اوس خپې وباسي، د پښتونخوا نه شرخوښې ځي په خوله توبې وباسي، او ډوډۍ بچوله د یو وخت پرې ګټي، ډوډۍ د یو وخت پرې ګټي، غریب د ځان نه چې خولې وباسي. او غني دلسوز صاحب دغه شعر تاسو ته ډالۍ چې چولمی حق پسې خبرې کوي، چولمی حق پسې خبرې کوي، د خپل ایمان به جنازې وباسي. ډېره مننه. چولمی حق پسې خبرې کوي، د خپل ایمان به جنازې وباسي. او چې په جار مرسته د مظلوم مې وکړه، چې په جار مرسته د مظلوم مې وکړه، د کلي خان مې بس په دې وباسي. ډېره مننه. چې په جار مرسته د مظلوم مې وکړه، د کلي خان مې بس په دې وباسي. او شعر دی چې الهام چې وشي شاعر شعر ولیکي، الهام چې وشي شاعر شعر ولیکي، لوستونکي ځان ته ترې معنی وباسي. ډېره مننه. الهام چې وشي شاعر شعر ولیکي، لوستونکي ځان ته ترې معنی وباسي. او یوازې ته سودایي نه یې پسې، یوازې ته سودایي نه یې پسې، زاهد هم چغې تا پسې وباسي. ډېر ښه دی، د کمال مقصد زاهد صاحب. زاهد صاحب دا راته ووایه تر دې دمه مو کتاب چاپ شوی دی او که نه دغه لیک له مو د کتاب شکل ورکړی دی؟ ګرانه بس انشاءالله کتاب خو چاپ نه کوشش به کوو او مواد شته را سره، خو دغه تمر چې چاپ کوو به که خیري هڅه به کوو او بل د هر څه دپاره یو وخت مقرر وي که نه جي، نو د کتاب انشاءالله چې د 2 مواد به را سره وي، خو بس لا ورته برابر نه یو، که خیري چاپ کوو به هم. او دغه 2-3 شعر ته نور د مازدیګر په دغه ډالۍ کومه چې څه بې خونده مازدیګر دی زړه مې چوي، څه بې خونده مازدیګر دی زړه مې چوي، چې جدا رانه دلبر دی زړه مې چوي، او هیڅ د ژوند په خوږو پوه نه شوم یارانو، هیڅ
د ژوند په خوږو پوه نه شوم یارانو راپسې د غم لښکر دی زړه مې چوي او د زرې زرې حساب به رانه اخلي د زرې زرې حساب به رانه اخلي را سره خیال د محشر دی زړه مې چوي او ورته مننه د زرې زرې حساب به رانه اخلي را سره خیال د محشر دی زړه مې چوي او ارتقا کوي روان دي نور کامونه ارتقا کوي روان دي نور کامونه پښتنو کې مې خور شر دی زړه مې چوي ډېره مننه ارتقا کوي روان دي نور کامونه پښتنو کې مې خور شر دی زړه مې چوي او ټول یاران سره جوړه جوړه ګرځېږي ټول یاران سره جوړه جوړه ګرځېږي خو زاهد په غرونو سر دی زړه مې چوي ډېر ښکلی زاهد صاحب ډېر ښه زاهد صاحب دا راته ووایه کومو ادبي بنډارونو سره خپل تعلق ساتئ ناسته کومو بنډارونو کې کوي تاسو تر کومه حده چې تاسو دا تپوس کوئ نو زمونږ ادبي پروګرامونه الحمدلله نن سبا ډېر زیات کېږي او ډېره ښه هم ده ځکه چې دې نه ډېر ښه ملګري را برسېره شو زه خپله چې تاسو ته مو وویل د ستوري پښتو ادبي جرګې په نوم زموږ صحاب بابا روډ باندې چې کوم مشرک یې چغرمټه صحاب روډ ډاک شګۍ کورونو کې نو د هغې مشر سکتر یم هغه چلو د خیر هغې له ملګري راغواړو او ټولو ملګرو ډېره مننه کوم چې زموږ په یو میسج باندې راځي هغې له او داسې نور چې کوم دی ارمان باچا صاحب دی په کوزه چټۍ کې مشاعره کېږي هغې له زو ملازو کلي کې شهاب زرمان صاحب دی قلم کورنۍ دغسې یو پروګرام کوي په تاکال کې داسې څو پروګرامونه هغې هم غواړي او داسې زمونږ د ستاسو د ناګمان طرف ته چې کېږي دغې له هم ځو نو تر خپله هڅه چې کله وخت میلاویږي انشاءالله ځان رسو او په کار ده چې دې له ټول ملګري ځکه چې دې نه زده کړه کېږي ډېر ښکلې خبره زاهد صاحب پروګرام په اخره کې څه میسج پیغام لرئ دغه پښتنو ته دغه ملګرو ته بس وروره پیغام او میسج زما دغه دی چې دا ژوند زمونږ او ستاسو دا ډېر مختصر دی د دنیا سره سره پکې لږ د آخرت طرف ته هم رجحان پکار دی جي چې د آخرت هم لږ فکر وکړو اکثر زما شعرونو کې زه دغه هم وایم او بله دا چې د مور پلار ډېر قدر د مشرانو او کوم زمونږ د وینې رشتې دي هغه په مینه آباد وساتو د خپل چم ګاونډ دغه خیال وساتو او خپل بچي په تعلیم باندې منور کړو او د امن دپاره هڅې وکړو ډېر ښکلی زاهد صاحب ستاسو نه یوه نړۍ مننه چې زموږ پروګرام ته مو قدر او ښکلا وبخله ستاسو نه ډېره مننه تاسو هم ډېره مننه په الله ګران شي جی قدرمنو کتونکو دغه زاهد علي زاهد صاحب چې تاسو د هغې د ژوند خبره واورېده د هغې نه مو ښکلي شعرونه واورېدل انشاءالله د یوې نوي مرکې سره به حاضرېږم تر دغې دمه خپل ورور علي تنحاله او ناستو ملګرو له ورکې اجازت هر څه ته چې ښاد آباد او بریالي اوسئ په لوی الله مو سپارمه د لوی الله په امان